د ماشوم مخ به تاسو وینئ دا یو طرف ته پړسېدلی دی، دا دواړه طرف ته هم کله ناکله کیدی شي او دا انسان ته یو بیماري کیږي. هغه بیماري ته ممپس ویلی شي او دا یو وایرس د وجې کیږي چې هغې ته پیراموکزل وایرل ویلی شي او دا د ماشوم په هغه ځای باندې اټیک کوي کوم ځای نه چې د انسان په خوله کې لاړه پیدا کیږي، کوم ته چې پیروټیډ ګلینډ ویلی شي هغې باندې اټیک کوي چې هغه د انسان وپړسېږي او دا یو طرف ته هم کیدی شي او دواړه طرف ته هم کیدی شي. کله چې دا ماشوم ته وشي نو تقریبا د 14 نه 19 تر 21 ورځو کې دننه دا علامات ظاهروي د انسان په بدن باندې او دا هغه ماشومانو ته زیات کیږي د چا عمر چې د 15 نه تر 10 کالو په منځ کې وي. دا چې کله ماشوم ته وشي نو دا هغه مخ وپړسېږي، یعنې کوم دا پیروټیډ ګلینډ دی هغه وپړسېږي او هغه ډېر سخت شي او بیا ماشوم ته په خوراک کې هم تکلیف وي او په هغه باندې لږه لږه تبه راځي او ماشوم ډېر زیات ستومانه کېږي، یعنې ملیز کېږي او سیس ته د هغه زړه نه کېږي او ډېر ستړی او ستومانه وي. نو که چیرې د دې په ټایم باندې علاج ونه شو نو دا دومره خطرناک هم کېدی شي چې د ماشوم کوم ټیسټس دي هغه خرابولی شي، یعنې کومې انډې دي او دا د ماشوم پینکریاس هم خرابولی شي. کومې زنانه ماشومې دي د هغه په یوټرس کې هغه خرابې راوستلی شي چې هغې ته اوپرایټس ویلی شي او چې د ماشوم کم دماغ دی هغه هم خرابولی شي چې هغې ته انسیفیلایټس ویلی شي او د ماشوم چې کم دماغ دی د هغې نه کومه پرده توده او کم سپاینل کارډ دی د هغې نه کومه پرده او کم اوبه تودي هغه هم خرابولی شي چې هغې ته میننجایټس ویلی شي. نو کله هم چې دا په ماشوم باندې تاسو ته دا علامات ظاهر شي نو تاسو دا ډاکټر ته رسوئ. د دې علاج ډېر سمپل دی. ماشوم ته په ماشومتوب کې ویکسین کوئ، کم ته JMR ویکسین ویلی شي او که چیرې ماشوم ته دردونه نو هغې مطابق هغه ته میډیسن ورکول شي. که چیرې ماشوم ته تبه وي د هغې مطابق انټي میډیسن ورکول شي او دې دپاره د 3 ورځو دپاره سټیرویډ ورکولی شي او د دې په دوران کې انټي بایوټیک ورکولو ته هیڅ ضرورت نشته که چیرې هغه ته بکټیریل انفیکشن نه وي او دې ماشوم ته پوست خوراک ورکولی شي او بیډ ریسټ ورکولی شي، یعنې دې ته آرام ورکولی شي او دا د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېر په اسانتیا باندې هم لګېدی شي. که چیرې د هغه لاړې بل ماشوم ته لاړې یا د هغه یورین لاړل د هغې په وجه هم بل ماشوم ته لګېدی شي، یا که چیرې هغه انټوش کې یا پرش کې وکړو د هغه په وجه هم بل ماشوم ته لګېدی شي. نو کله هم چې دا یو ماشوم ته شوي وي نو هغه د پروپرلی ماسک شوي او د نورو ماشومانو نه دا تاسو لرې ساتئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.